الله په قران کې دا سبق ورکړي چې دومره عظیم جرم او عظیمه ګناه چا کړی وي او په خپل بدو پیمانه شي نو داغه د لپاره مستقل حکم راشي چې پروا مکوا زما کار دادے چې تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے تب غلطی کیا ہے زبردر معافی کون زما عزیزان قرآن کریم کے بلزے کے راضی انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب یو سړی په غلطای باندې ګناه وکړه ګناه چې سړی کوي یقیني په غلطه هغه وخت کې نادانی بیوقوفي عقل کار نه يعملون السوء بجهالة پنا پوهه یو ګناه وکړه ثم يتوبون من قريب او بیا توبه وباس نو الله فرمایي فاولائک یتوب الله علیه الله د توبه قبول کړه د دین او چت بل قانون دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ګناه چې ما کړی و آیا دا داغ برابر دی وی د ګناو ک بالکل بصفاش پیغمبرو یا طائب من الذنب کما لا ذنب له توبه استون کې د ګنا نه داسې ده چې دا ډو چری کړي نه بل حدیث کې راځي چې توبه استون کې د ګنا نه داسې شي کيوم ولدته امه لکه نن چې د مور پیدای تاسو خیال را عرض مې داو د مسلم شریف یو روایت چې قیامت کې به یو جهنمی الله معاف کی او جهنم نه به بار رو بس په دې غاړه به پروتي چې په غاړه پروتي نو د به جهنم کې دا التجا کړی چې یا الله دی اور نه مې وباسنو نور څه نه غواړم دا الله دې رحمت ته وګوره داغه دې شان ته وګوره داغه دې کریمانه خصلت ته وګوره یا الله دې جهنم نه مې وباسنو نور څه بنه غواړم وی بیا بم ګوره څه وې و یا الله بیا څه نه وې چې اور نه وباسي د جهنم په غاړه چې ډېر سات تیر شي دا خلق په تیریږي را تیریږي وای دا جهنمی دی دا بیا خدای ته وای چې یا الله دې جهنم غاړه نه مې لګلري کا دا خلق تومت راکې چې دا دوزخی دی ملائکه ته ویلري یو صحیح لګ چې لري یو سی سات پس چوغوري د جنت دروازه به ورته ښکارش دیو بیا خدای ته وای چې یا الله کدی دروازې سره د کینو لما نو بیا نور څه نه وای الله ورته وی زیا دروازې سره کینو چې دروازې سره کینې چې بیا څه وخت تیر شي بیا به دی وای چې یا الله کدی دروازه کې لګ دننه کې ناستم نو بیا بغاګ نه کوم الله وی زئی دننه کې نه وای ته خو انسان ته وای داسې انسان دروازه کې کینه خو چډیر سات تیر شي بیا به وای چې یا الله کله دننه لار شم نو ستاره رحمت کې بد څه کم راشي نو الله به په دغه وخت کې ورسره څه خاص انداز باندې وای چې الله بنده عرض لوي چې دا وشي بیا به څه نه دا وشي بیا به څه نه ذا ان رحمتي سبقت على غضبي زما رحمت چې ده زما په غضب غالب ده زدن لارشا او تا ته ما دومره ایریا ساتلې ده چې سل کاله په جنت کې په اسور ګرځي او د خپل ملک حدود بنشي جوړ تاسو خیال راغلی عزیزانو عرض میں داو چې الله دا کریمانه خاصیت چې ده دا چا خودلې ده دا هغه علم خودلې ده چاته چې قران وای چاته چې ګویا کې حدیث په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلق باندې دمونه اچول لیونی به دمول تعویذونه به خلق تکول د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشهور و چې نعوذ بالله دام لیونه ده دغه دمګری وی چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوره اجازه ده
نو دا سره په ما پیخ کې چې زه دم کوم او دې جوړ شي نا دمګره د پسې ګرځیدل چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچوم د خدای شانو اتفاقی اورد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ ورغه چې په مخ ورغه نو دمګره ورته وایي چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلې دي چې دا لیوانه ده نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ادمګره ورته چې ها ته بیا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای ادمګری عمره وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله ما دې په خدای قسمی ما دنیا لیدلې ده دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي ما د لیونی د خلینو داسې کلمات نه دی اوریدلې دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی دا غرنګو چې بلال پر جناب محمد رسول الله څو وخت کې مین شو د چې د چا غلامو هغه تړلو وې تړلو لاسونه خپې او قبله ته شاکړه او نور خاطه ته ولا مخ کو ول دې خو مخ کوي دې بیا مونږ کوي داسې مخ نو پاغا تړلی ځان به ځان زور کو او رخ به داسې واړولو او نیت به او تړلل به خدای ته پويږي چې نور څه نشم کوي خپو کې ولا پړی واچولو د مکی په دا ګرمو شګو راخ کو چې دملا غوخه په شګو پورې پاتې شو ول توبه او باسي د محمد عربینا هغه بلار سینه می توبه ده لیکن د محمد رسول الله نه می دي توبه نه خزل غالبا ماریا قبطیه نامه په پیغمبر مې نشوي داو میړه راونی و چې توبه وباسه غیر په خدای قسم کا توبه وباسه نيزه راواغسته او په نيزوې په دې شرمګاه کې واله ټولي کلمه ولا زهره سره کړې په نيزو باندې هم داغه نمړم شو په ځنکدن کې مچغي والے چې د شان رسول نه مې دې توبه نه خزاوه موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړکه مانه به تپوس کې او ډېر وګدو مراکا یواله خدای د اس پملا لاس کې دا چې ستاد لاس لاندې څومره وختراله نو د وخت په سر به یو کالو مردر کو عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلی کني اوس چې بار لاړ شي چرته وګورئ د لاس لاندې لکونه وختراږي لکونه ویخته نو الله ته و فرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله کدام خلاص شي بیا ول بیا به دې مړکو ولکونه کاله چې تیر شي بیا به مې مړکه او زما قانون داده موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام کل من علیها فان اے پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فنا شي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام دا سي وخت براشي چې صرف ستاد پروردگار ذات به باقی وي نور بار څه فنا شي امام مسلم رحمت الله علیه یو ډېر لوی روایت نقل کړی دی
چې یو سړی هغه یو کم 100 قتل کړي او یو کم 100 قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده وکړه چې توبه وباسم، خو چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم. پلار روان دی اوس یو شیخ پلار مخ ته ورغله دی ورته حضرت زخو یو کم 100 قتل می کړی دی او اوس توبه وباسم. ا شیخ ته بندا کړی دا ورته ظالم ستا توبه کم ځای کې قبلي ورکشه مخنه می پناشه دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پورا سله کبا ا شیخ نیم دا سټوالو مړې کو پلار روان دي نو بیا وسړ کې وای چې یا الله دا یو ظلم خو اوس بلمو ساحل الله ورته په مخ راغلي دي نیکان او بزرگان اغي ته السلام علیک وعلیک کړه دیو دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما 100 قتل کړي یو مې وسکو او اوس مې دانیت ته چې زه توبه وباس. اغي ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول کړي. هغه بزرګانو چې دې سړی ورته وی چې اوس مې اراده د توبه وکړه ویله هغه مخامخ د نیکانو کله دی دې تور شو پاک خلق پکې اوسېږي ولته توبه وباسي خدای به قبول کړي. چې دې روان شو لار کې ولا مرګ راغیو ساتي قبض شو ساچې ته وطن د سینه د نیکانو د کلی طرف تکړه چې خدای ته په پوهې چې ما خو اراده د توبه کړې و اوس مخ کې ته پوهېږه او ستا کار دی چې ساتي وته د رحمت او د غضب ملائکی ولراله د غضب ملائکو وی چې روح وروسي جین تا 100 قتل کړي د رحمت ملائکو وی د اراده د توبه کړي و مونږه روح علیین ته وړو. د دواړه قسم ملائکو په جګړه شو چې په جګړه شو الله ثالثي وکړه منس کې چې جګړه مکوای دا سره وګورئ چې د کم ځای را روان دي ا د قتلونو ځای ترغه ځام لار ناپ کوي او چې کم ځای ته روان دي تر دغه ځام لار ناپ کوي. کله نیکانو کلی ته نږدې وي نو د رحمت ملائکې دی اوسي او کله قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملائکې دی اوسي. ملائکو ناپ شروع کو او الله دغه نیکانو کله یو لیشت ورته را نږدې کړو ثابت کله را نږدې کړو ورته چې را نږدې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلی ته نږدې و نو د نیک رحمت ملائکو غټلا او د غضب ملائکو بیللا روح یغي واغستو علیین ته خالی په اراده د توبه بس لیکن چې صداقت سره وي پرشتیا سره وي. حدیث کې راځي یو سړیو چې مړ کېده نو زامنو ته وصیت وکړو چې ما اوس وځوي او ایرمه په هوا کې باج کوي په قبر کې می چې خخ نه کوي. زامنو ورتل ولی ویل بچو ما خدای له سکړی نه دي نو چې قبر کې ور پیښ شمه نو ور تخم بچ چې ځان په اخلاص کم د دې وجنه چې خدای ته پیښ نشم. چې مرشو زامن یو سوزولو او ایره په هوا کې باج کړنو خدای خو په دې قادر دی بلا قادرینا علی ان نسوی بنانا. کم ذات چې ابتدا کې تدوبونه جوړ کړي هغه ذات تابع جوړول نشي جوړې کا ځان ته پیش کړ چې دا وصیت دی ولې کړو د سوزولو ویل خدای ته مې لیدنه چې درته پیش کوم او ځان خلاص کوم
الله ورته ز چې ته مانه دومره یری دې ما وبخلې. نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي پزړه کې د الله نه، چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخلې سړې. موسی علیہ السلام خدای پاک ته وې چې دا خپل انصاف ته ما ته وخایا چې ته څنګه انصاف کې. و انصاف زما ګورې وې چاو و ورشه د پلانې چینه په غاړه کې نه. چینه پیژنې چشمه داغه په غاړه کې نه، زما انصاف وګوره. د چینه په غاړه یو ونی لاندې ناشته، یو سړی راغی په اس باندې سور او داغه چینه نه خپل مبوس کړي او هغه اسلام ورکړي. د جیب نه امیانه پریوتا د پیسو په خوا به امیانه ورته وي، اوس ورته بټوي وي چې پریوتا. خو چې دا سړی پاس سور شو لاړو، یو ماشوم لک راغې او هغه بټوي اوچته کا وتخته. پدې کې یو بل بوډا سپینګیره راغې، چې راغې او به اسکلې هغه اسوالا واپس راغې. ابوډا ته وی چې دل تمانا بټوا پرې وته. هغه ول بچا زه خبرم نه مو بوس کولو تراله. ویل 15 منټ هم نه کیږي بل سو کډو راغله نه ده. تا غسته هغه مان دا غسته دي اسوالا سره تورا و سره ته غسکو. بوډا یې مړ کو. موسی علیہ السلام اریان دے چې یا الله غستا انصاف داده بټو ما شوم تختوله مړ دي کی بوډا کو. ویلې موسی زما دا انصاف ته سپوي شوي. و یا الله نه پوهېږم بټو ما شوم مړې و مړ دي کی بوډا کو. ورته له موسی غوږ کېدا دا بټوا کې چې څومره پیسې وي د اسوالا سره امانت د دې ماشوم پلاری خوي. امانت د ماشوم پلار چې مړ شو نو دا اسوالا په منکر شو نه ورکول. نو په دې چل می ماشوم ته د پلار امانت حواله کړو. وی یا الله دا خو ټیک ده، خدا بوډا دې په ولې مړ کړو. وی دې بوډا د دې اسوالا پلار وجلو، خو دې اسوالا ته پته نه و. نو په دې چل می د اسوالا د پلار بدل دغه بوډا نه واغست. دا زما انصاف ده. ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام قوم ورپسې او د مخ کې او د یوونه نه پناه وغوښته. دا ونه دا چې دا تنه چې دا ورته شق شو او د دنه نه استوونه بیا پکې وره. هغه قوم چې هغه په دیونه اره کې هوا او ذکریا علیہ السلام ته په دیونه کې دنه خدای پاک وی چې غږ بنک دی بارکای تا په منځ بده دوکې او غږ بنک کدی غږ کو نو غږ نه کو. ابراهیم علیہ السلام په اور کې نمرود واچولو او دومره لوی اورو چې په شپږ میاشتو کې جوړ شوی. یعنی هغه انګار چې او هغه په شپږ میاشتې کې تیار شوی دومره لوی اورو. او چې دی ورواچولو جبرائیل ورته راغی ورته وی غږ بنکه کدی وای یا اوف یا تف आवाज دی وکړو نو بس نامه ختم شو. غږ بنکه. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان
پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزرالا چې یا رسول الله ما زنا کړی دا، ما باندې شریعت جاری کا چې آخرت لا پاک لاړ شما. سردار کونین ورته وی چې بیبي ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی چې دا پیدا شي بیا راشه لاړه. لس میاشتې تیرې شوې بچی پیدا شو په غېږ کې راغستی دی. یا رسول الله ماشوم پیدا شو په ما حد جاری کا چې خبر آخرت ته پاتې نشي. سردار کونین ورته وی چې بچو داسې وکړه چې لاړه شه د دې ماشوم 2 کاله د پیو میاد دی، ته به وله تی ورکړې چې د پیو میاد تیر شي بیا به ګورو. پیغمبر غرض دا و چې دا لاړه شي د خدای بنده بیا به نه راځي چې بچ شي. 2 کاله پس بیا رااله ماشوم یې غېږ کې نیولی دی. ورته و یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټۍ په خپله خوړی شي ما ته ضرورت نشتا، اوس ما باندې حد جاری که چې ما میله مې خراب نشي. پیغمبر وی صحابه ته جو د خدای بندگانو دا په دې خپل ایمان کې څومره صادقه ده. بوځي مسله دا ده چې ښځې سنګسار کېږي نو تر نامه پورې به ورته کنده وکني او په ځمکه کې به دومره خخه کې او پاس نه به په کاڼ ولي چې پکې مړه شي. کاڼي ویشتل شروع شو. یو صحابي په دې مخ په کاڼي وویشته، هغه یو وایي آوازو جناب محمد رسول الله صحابي ته په غصه شه، ورته وی زما دې په خدای باندې قسم وی دا خزه په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده که د دې وای ثواب زما امت له خدای ورکي نو یو بم دوزخ ته لاړ نشي. نعرہ تکبیر، شان صحابیہ. دا ایمان به زمونږ شي. سردار کونین زمانه ده. یو يهودي دی هر وخت سردار کونین تکنزلې کوي پستر ګړون ډېر علاج وکړ بینا کې چې نبینا کې د خزې څه چلو کو چې د حضور د قدم لاندې خاور مبارک راواغستې او خاون ته راوړي چې دارو می درته وړي صلیحي پکې ګنده کو سترګو کې واچ یو کې چې بلک چې ګوري سترګې دومره دا څه دي خزې وې دا هغه چا د خپو خاورې دي چې چاله تشپا ورځ کنزل کوي. ښا تا د دشمن د خپو خاورې ماله په سترګو کې واچولې چاړی راواغسته ویویست خو چې ویویستې لاندې نه نورې وشو چې ویویستې لاندې نه نورې وشو. آواز ورته وشو چا بدبختان تا پکې داسې رانجا چولی که تر قیامت او باسي دا به نورې کېږي. د سردار کونین د لور واده چې و پیغمبر دیوبندی رسول الله نو نیم مندین تو ته مننه نه بی بی فاطمه واده څنګه شوه ببره شړای و د چلو د وژغنو جوړه شوه و جناب محمد رسول الله په واجل چې بچي ادا ستاد واده لپټه دا کالی نو د کجورو د پانو یو 2 کړای جوړې کړې یو ورته په یو وکی واچول بل په بل کې ورته بچی دا ستاد واده زیورا دی. او ما زیګر ټیمو جناب محمد رسول الله د بیبي فاطمه نکاح په خپل د حضرت علی سره وتړل. په خپل سنت طریقه دا ده چې پلار با د خپل لور نکاح په خپل تړي. د بیبي فاطمه نکاح رسول الله په خپل وتړل او جنکای ور سره کړی او ورته وی چې فاطمه د حضرت علی کور ته بوزي ما حضرت علی ته په عقد نکاح کې ور کړه. جنت له باغ کور زی چا د بل د آبادای په تصور صحابه کرامو عملی طور دا شیخ خودل عملی طور چې جنت باغ څوک غټي
چې د خپل خلینه لوړای وباسي او بل لای وای خپل خلینه وباسي دا سلا چا کوي عزیزانو په یو جهاد کې نه کس داسې په قطار وهلي پراته دي نه کس وبروړی او بای چروړی اړم بیلې چې وب ورکړي هغه زما خیر دی دا ما سره چې دلای و چاغله وروړي هغه دی بل لای ورکړه چا بل لای وروړي هغه دی بل لای ورکړه چې بل لای وروړي دی بل چې نه هم ته سړی رسیدو دا رستو ټول مرشیو به وبو یو سړی سره چې په ځن کدن کې هم د بل خیال نه هغه سړی به ایمان څنګه تیری جنت خود دغه خلقو ځای و زما اوستا جنت سره سکا بهتر مسلمان کم یو دی پیغمبر فرمایل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه سړی دی چې داغه د لاس نه او د جبه نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي چې د چا د جبه او د لاس نه بل چا ته ضرر رسي پیغمبر فرمایي چې دا سړی مسلمان عزیزانو اندازې ولګوای د خپل لاسونو او اندازې ولګوای د خپل جبو چې زمونږ جبه لړمان دي زمونږ لاسونه خاماران 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 پیغمبر دې دا اختر ورځ د مستروان لار کې یو ماشوم نسکور پروت ته جاری رسول الله صلی الله علیه وسلم ورمنډه کړو پغه کې روچت چې دا اختر ورځي او تا پاک او نوې او ټاټ پاټ کې جامع چولی او په دړو کې ښاو لیت پیت ماشوم پروتي دغه وخت کې به روچت کې پغه کې ورغه او ماشوم یې غیږ کې روچت بچیا ولې جاله و یا رسول الله دا اختر ورځ د نمی مور شته نمی پلار شتا نه چا جامې راغوستي نه چا خوراک را کړې نه چا پیسې مرګري می ټول لګیا دي خوشحاليږي څوک په جامو څوک په پیسو څوک په خوراک زما څوک شته نه پیغمبر صحابه او ته وی چې تاسو عیدګاه ته ځئ زدر لما کور تراغه په منډه بیبي فاطمه او عائشه ته आवाज چل را منډه ای په منډه راځي وې زوره وره موقع خدای د ثواب کور ته دل راوست اله د امام حسین او د حسن جامع راواله یو دی بچی ته واغوندوه قجوره او ستوان راواغستو په خپل لاس برابر ک او ماشوم له په خله کې ورک مخلاص ولا وینځل فاطمه لګیا ده ولا مخلاص وینځ عائشه لګیا ده ولا جامع برابرې پیغمبر ورته ستوان جوړي صفا سترا سترګو کې رانجې ورته واچول پیسې ولا جیب کې واچولې رسول الله ورته وی چې بچیا اوس دینه پس بت نه جاړي ول جی بالکل بنه جاړ بیا پکې کېرو چت کو بار راوېستو ماشومانو کې پرې انور ماشومان ولراله چې اوس خو دې جړل اوس خان دی ولې ورته وی ولې بنه خان دما چې محمد رسول الله د چا پلار وی بی بی عائشہ د چا مور وی او حسن د چا رونوي نو ولی بن خاندما دا ورځ در باندې را روانه ده هارون الرشید بادشاہ پخکار وته ده خکار وک او هغه بیا عمل ور سره وا خکار پوخ کو خړوي لګیاو یو کارګر هغه
او د هارون الرشید د مخ نه روټه او تختول. هارون الرشید په اس باندې سور شو او وزیرانو ته وی چې والله کدا کارغه پرېدم چې وجلې مني زه بادشاہ یم. کارغه څنګه دا جرأت کو چې د بادشاہ د مخ نه روټه او تختول. دې چې پاس سور شو وزیرانم ورپسې شو. ځکه چې وزیر اعظم په منډو شي نو دا واړه واړه روټي خلاص خود به خود په منډو شي. کارغه مخ کې او دی ورپسې. کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړې، بادشاہ ورپسې ور واوړې. الته سګوري چې یو سړی دی لاسونه او خپې شاته تړلي دي په خپل پټکی او صادر او په ډډه پروت دی. دې کارغه هغه روټه یوړه هغه سړی له په خله کې ورک. بجای د دې چې کارغه دا روټه په خپل خوړلې وې نو دا یوړه هغه له په خله کې ورک. بادشاہ چې ورور رسید نو کارغه والوته. دې سړی نه تپوسو کو چې څوک یو دا ولی. هغه ورته صاحب سوداګرو ما په دې لار اتلمه غلو ونی و ما وی شو کول او په دې خپل صادر او پټکی را تخپه او لاسونه کلک کلک وتړل. مال را نه یوړو زیدل تدا سي پرې. اوس څوک په دې لار راځم نه چې ما پرانی څومره موده وشو وې 3 میاشتې وشو. بادشاہ ورته وی چې 3 میاشتې وشو او تدل ته تړلې پروت نو خریس کې څنګه. هغه ورته بادشاہ په خدای قسم چې هغه غلو وتړل مورانه لاړ. دا کارغه قدرت مقرر کړی دی ټیم په ټیم په دې مخوکه کې او بم وروړي مال خپل کې راکې او روټه هم وروړي مال. نو زما ديدانو سو پورې چې د رزق مسله ده نو هي روح د زمکه د پاسه داسې نشته چې وقتن فوقتن الله پاک هغه ته رزق نه ورسي. حدیث کې راځي یو صحابي دی هغه واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الضباء. پیغمبر علیہ السلام کدو ډیر خوښو، کدو سره به ډیر مینا کوله. ا صحابي وي په خدای مې دې قسمی چې تر سو ژوندېم چاړو بل شی و نه خورم. پیغمبر راوغختو چې الکتا عمل دې الله بندا وی والله کوم نور څه عمل نشته خاص ہے خدا مې اورید چې ستا کدو ډیر خوښ دی. ما وی چې والله قبل شی و خورم زیاد هغه شینا چې زما د محبوب خوښ. مودي اوسوي کدونه بغیر بل شی نه خورم. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ما تړه کې بشارت وشو چې دته د جنت زیره ورک. تاسو خیال بل یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله یو شعر اتدا سے وخایا چې پاغه پورا عمل وکړه پورا ټول کارونه همانه کېدل ګران دي. یو شعر اتدا حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې 15 وخت مونږ په خپل وخت کوا بس تب جنت تلاش. هغه چې واپس شو ویل چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص. په خدای مې دې قسمی چې په دې 15 منځونو کې نه په زیات کم او نه ته کم کم. زیات معنا نه والله ک نفلونه موکم دغه 15 منځونه دي دا به ټیک کوم او نه به والله ک څه کم. چې سره روان شو صحابه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا سره په خپل ایمان کې دومره رښتینه دی د بګوري ټکه نفل بم نه کوي کنه جی. نو کله چې دا شوق وي چې ما په ژوند جنتی سره ولید نو د سړی ته وګوري حد د عشق
حد دی. عزیزانو حدیث کې راځي صحابه ناس دي پیغمبر تقریر کوي یو باندې چې سړی هغه ته اعرابي وایي عربي کې اعرابي ورته وایي باندې چې تا مجلس کې را پاسې دو په جمعات کې متیاز راو بدا سے مجلس کې لکه تاسو ناس کی دا سے پاسې دو لنګ اوچت کو په جمعات کې متیاز صحابه ورته په غوسه شو چې تاسو کې چا ورته په تورم ګوته واله لکه دا سره وایي د په جمعات کې د پیغمبر مجلس کې متیاز را پیغمبر ویل نه خبردار چې څورته ونه وایي پیغمبر فرمایل خبردار چې څورته ونه وایي پرې دې چې متیاز یو کی منس کې بندم نه کوي چې پورا متیاز تشي متیاز یو کړي بیا راغی کېناست علما لیکي چې دا سره خو یا ناپویاو باندې چې هغه ته دا پته نه و چې جمعات کې متیاز کول منع دي نو د دې وجه وکړي محققین وایي چې نه خبره دا نه و خبره دا و چې سړی مجلس کې د پیغمبر ناست دی متیاز ورغلی ډېرې ټینګې اړکې خیال وکړو چې که بهر متیازو ته زما نو د پیغمبر بیان را نه فوت کیږي او که نظم الته متیاز ټینګې راغلی دي راشه دا د جمعات بی ادبی وکا متیاز دلته وکا خو چې د پیغمبر بیان در نه قضا نشته د صحابو د عشق دا علم د مینې دا علم زما عزیزان صحابه په پیغمبر بالکل پتنګان تاسو به وایئ چې بس خدای احکام منلو قاصد و رهبر نه نه ام معشوق محبوب لکه حضرت ثوبان دام صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تشریف وړه ثوبان ټول ورځ په جړا تیرا ټول ورځ ما خام چې حضور علیه السلام راغې ثوبان بیام جاری ورته وی الله بنده اوس ولې جاری اوس خو دې زولې دم کنه ثوبان ورته وی یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی نه د جنت شوق شتا او نه د دوزخ نه د خوراک نه د سکاک نه د لباس نه د حورې نه د غلمانانو دا هیڅ شوق اوس جارم زکا چې په قیامت کې زه خدای جنت ته بوتلما نو تب په جنت کې چرته په لویو لویو مقامونو کې ناشته اے حبیب زباغه جنت څکم چې چرته تا نوی نما جنت څکو حور او غلمانان او مانای څکو ما مقصود خود ته نو چې تا نوی نم زب جنت څکم الله د خدای غیرت په جوش کې راځي د ثوبان د زړه دړکن داغه ترجمانی کوي پروردگار عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اندازه وکړي ثوبان ته دومره لیونه اوسه بل شوق مې نشته قران راغی من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين
والصدیقین والشهداء من الصالحین. اے پیغمبر صوبان تو آیا ته چې په دنیا کې په محمد رسول الله ماینې نو په جنت کې بم ور سره یوځې تسلی وکړه چې د خفګان لري. دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. ابو هريره دا امنا په مقتضیات ایمان کړو لس ورځې وګیا او پروا نه و. پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خېټه مې بزړه مې موړ دې ستا په حدیث باندې. ما ته روټه ضرورت نشته. جناب محمد رسول الله یو کسوړه ورکړه ورته وی ابو هريره دا کسوړه والا چې کله وګه کې دې کله لوګي اغستینو دې کسوړه کې لاس منډنو تازه قجوري بروزي او بیا خورا ا کسوړه ابو هريره بزان سره ګرځول چې کله وګه شو لاس به منډلو قجوري به د جناب رسول الله په ژوند کې کسوړه ور سره وا د ابو بکر په ژوند کې کسوړه ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کې کسوړه ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کې کسوړه ور سره وا په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګوله و په مدینه منوره کې پاغه لګوله کې د ابو هريره نه کسوړه ورکش چورکا شو نو پاس په یو ډب کا باندې ناشته او جاړي لګیا دے دا شعر وای سوئی وای للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني. نن خود خلق یو غم دے او زما دو غم دی وخلق را ټول شي نن زما دو غمونو کې مبتلا ما. یو می هغه غم دی چې حضرت عثمان شهید دی او دوی می هغه غم دی چې زما د محبوب د لاسه کسوړه رانه اور کشوا. چا چې په خدای اعتماد اوره او جمع بلاس منډه او تازه قجوري راو بس اوره کم قوم چې په خدای اعتمادي کوم کمران کی چې اسلام وی دا غنه بغلاو شي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مدین ته یو گورنر واستول د مدین خلق ورته راوتیو چې گورنر را روان دی پیدا ورغ خلکو ویلا گورنر اوس بسواری وی او خان بی وغیرہ اتیان بی دیوارا څوک دی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دا گورنر ته خبر ازده شاہی کور ته منتقل ش هغه ز شاہی کور کې بنو سیګم ز په جمعات کې اوسېګ د یمن خلکو ویلې چې ځان د په جمعات کې منځونه کې او مونږ به د شپې ډاکې کوم دا خو ښکارو د شپې جمعات کې پروت ته او ټول شپه یمن کې غلی شي سار له چې ګوري خلکو وې صاحب بیګه خټول شپه غلی شي ته نو گورنر راغی ول خاوې له دا یو سپه ولاړ اسپی ته आवाज وکړي چې دی خراش اسپه چراغه ورته وی چې واوره د ټول یمن سپوته وایا چې بیګالا د ماسختن مانځنه رستو څوک د کور راووتو ټول سپیته غیر چاپیر شي او گرفتار به ماته پیش کوي سپی ول ډیره خدا صاحب چې شپشوا د ټول یمن سپی لګیا دی په یمن کې گشت کوي
چې څوک راوځي د کور سپیته غیر چاپیر شي چې رپ نه وهي کې نه خرو دي سار لا گورنر صاحب په چکروالو چې ګوري زه په زه غل چې د سپو درولې دی او دام غل دی دام غل دی دام غل دی دام ویني وا ولات ته واسطه هغه ورځ او د سلمان په گورنرۍ کې په یمن کې بیا غلا او نشوه ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی یو فیصله وردراله فیصله را سلور کا سناشتي مار راغه مار پیژنې سب مار راغه په دې سړي وروخته ده د ځان نو غرزول په دو وروخته د ځان نو غرزول په دو وروخته د چې ځان نو غرزول په دې سلورم وروخته دا سلورم یو چې چلو دا مرش قاضي ته فیصله رااله چې د دې سړي تاوان په دې دریو کې پچا دی استاد عقل څه ودی چې بای دې دریم سړی چې په دو ورو غرزول خو د په غرزول دا و چې چلو نو دا دریم په تاوان ور کوي کا دریم به ور کوي تا او دا باریکه غونډه مسله ده تاسو په دې څه پوهیږئ زما عزیزانو ابن ابي ليلى ته فیصله رااله هغه وی چې دا دریم سړی به تاوان ور کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبر لاړه چې جی ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي چې دغه د څه فیصله وکړه هغه ورته ویل چې ابن ابي ليلى د خدای رحم وکي فیصله غلطه کړې دا اجتهادي مسله ده خبره ده څه نه ده دغه وګورئ دې سړی باندې چې مار راوخته د په دوه غرزولو نو دا سړی و چې چلو کبد شو نو دا اخلاص د چې په دوه غرزولو دای و چې چلو کبد شو بچ شو نو دام خلاص د چې په دوه غرزولو دای و چې چلو خبره په دوه دکې کدا سلورم سړی فل حال دې مار چې چلی نو دا دریم به تاوان ور کوي او کفل علی نه چې چلی ډیر سات پسې چې چلی نو دا دریم هم خلاص شو د خپل سستۍ د وجې مارو چې چلو دبم ځان نه غرزولې وکړه تاسو خیال راکړئ ابن ابي ليلى ته چې خبر لاړو چې امام ابو حنیفه ستا فیصله ته غلط ویلې نو هغه ورته ویلې بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه فیصله وکم او ابو حنیفه چې دغه زما فیصله رد کړي دالر کې زما مخینه نو بادشاہونی وو په جیل کې وای تاسو خیال راکړئ علم داو تقریر کوي یو سړی را پاسې دو وې صاحب زما عقل دا نه مني چې په دې کائنات کې خدای شته خدای نشته دا ارث په خپل جوړ دي امام صاحب ویل چې ډېر زما دوستی او آشنایی ده تاسو سره دوستی او آشنایی وکاو باقی چې خدای نه مني هغه ستا خپل کار دی خو زما او ستا آشنایی به وي عزیزانو یو بل مهرباني وکړئ چې مخالفینو سره اخلاقی مظاهره کوي پیغمبري خصلت داو چې ابو جهل متعلق پړ کې دا درد چې خدایا د دوزخ لمه بوزه مسلمانې کچ جنت تلاش وکنه و دا ابو جهل متعلق د پیغمبر پړ کې دا درد چې خدایا د دوزخ لاړ نشي د مسلمان کچ جنت تلاش امام ابو حنیفه وی چې دوستی په خپل ځای ده او چې خدای نه باندې ممن خیر عزیزانو سورج پس د آشنا ورته روټه وکړه چې روټه وکړه نو په بغداد کې د بغداد د خار په دې منځ باندې لوی دریاب تیر دی نو دا یاري د دریاب نه هغه غاړه اوسېدو امام ابو حنیفه دې غاړه اوسېدو امام صاحب زما کور ته روټه ترازی خدای زما کور ته روټه تراشه سو خبر راځي امام صاحب ورته ماخام برازي امام صاحب د ماخام په ځای ماسختن تیر ورغ تکه چې هغه د دریاب ناغه غاړه دې دې غاړه اوسې سړی ورته وی چې امام صاحب دومره لوی سړی واده خلافی دی وکړه تا خو ماخام ټیم خودلې او رالی ماسختن تیر ویلی بچیا واده خلافی مې نه دا کړی خو یو تکلیف پیښ وې څه
وی سیند غاړې ته چې راووتم کشته نه وه چې زه پکې راسور شوی وی. نو اریان دریان ولاړو ما، نو په دې کې د سیند د غاړې نه یو ونه په سیند کې راوغورځېده پخپله، او بیا پخپله تختې شوه، بیا پخپله پې میخونه ټکوالی شو، بیا پخپله تی کشتۍ جوړه شوه. نو اله پکې زه راسور شم او دلته راغلم. ویل ترکان مرکان نو؟ ویل نه، یقین وکړه چې پخپله ونه م راوغورځېده او تختې م پخپله شوه او میخونه م پخپله پې ټکوالی شو، کشتۍ م تې پخپله جوړه شوه، بیا زه پکې راسور شم او راغلم. ویل امام صاحب دې دومره لوی علم سره دې دا دروغ زده کړي دي. ویل بچیا ولې؟ ویل بې ترکاڼه هم کشتۍ جوړېدی شي. ویل بې ترکاڼه کشتۍ نه جوړېږي؟ ویل نه، دا زما عقل نه مني. ویل بچیا چې دومره غوندې کشتۍ بې ترکاڼه نه جوړېږي نو دا دومره لوی کائنات بې خدایه څنګه جوړ دی؟ سړی اکبک شو. با امام صاحب له لاس ورکړ، لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس مې دا ومنله چې واقعي د دې کائنات مالک هم سوچته چې دا دومره لوی کائنات یې جوړ کړی. په داسې دلایلو به کافران مسلمانول. دا د امام ابو حنیفه شان، د امام شافعي شان وګوره. اختلاف ته جزئی اختلافات دي د دواړو منځ کې سخت. امام صاحب وفات شو، امام شافعي قسم خوري چې په کومه مسله کې به زون ختم. نو د امام صاحب قبر ته براله 2 رکعاته نفل به مې وکړه، او زما عقیده دا وه چې رفع الیدین به مې کول په مانځه کې، خو د امام صاحب قبر سره به ما رفع الیدین نه کول، ځکه چې د ده مذهب دا نه و. نو د قبر نه ماله حیا راتله. نو چې 2 نفل به مې د هغه پاروا وکړه او دعا به مې وکړه، نو د هغه قبر سره دا نفل په برکت به الله دا مسئلې کشف ما ته وکړه، مسله به حل کړه. دا د امام شافعي شان. حاجی محمد عامل دی خدای وبخي په بڑا بیره کې ډمه غړې دا. مونږ بڑا بیري ته تلیو تقریر ویل راځي تقریر پرې دی بل کار کو. سکه ول دی اجري ته ډمه ته او جی بس کیندا به راځي د مخ کې مونږ ورپسې اجري ته نه وته غیر چاپیر دنیا ناستا دا دم لګیا دا غډيږي دوپړې مارو خېټي پوری دوپړې تړل یو باجی او لګیا دی بلنګا او دړنګا جوړه دا دا تاسو باندې خوشاټر ورته نه. حاجی محمد عامل ورغه ډمه دلاس نونی او بچیا لک صبر وکړ یو غزل وما لا سونه دا سګړ جو د وجره خلکو لک سات بزما دا غزل واورین بیا دې ډمه اورې دل در تراغلم چنن خو لنډه غوندې وخت خدای درکړې دی چې دغه وختم دې ډمه ته تیر کو نو لوی وخت به د خدای په مخ کې بیا څه جواب کوي. دا ویلو او په جړاش چې دې په جړاشو ټوله اجره په جړاش ورته لو اوري بچو کده خدای بندگان یې نو جمعه تراشي او کده شیطان بندگان یې نو دې ډمه تا چې دا زمونږ بچي او زمونږ لور د دې تناست سي نه. په خدای قسم در تخرم چې 2 منټه تیرې د ټول جمعه ډک شو اجره خوشې پاتې شو، خلک ټول جمعه تراله. بلا واو امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قران. هغه تقریر کولو او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسې ده، ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو، د حورو باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو یې نه ورکو. نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نو غلمانان پکار دي. یو ټکی غواړم کدی په وس کې وی خورا سره وعده وکا او کدی په وس کې نه نو په آرام کې نه
جنتونو د پاره ز ایمان نه راوړم. وې څه خبره؟ وې په خدای مینم که خدای را ته ځان خی خو مسلمانېږم کني والله کې مسلمان شي. اوس امام فخر الدین رازی کې سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد ته وایم چې دته ځان وخایم. نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشوه. القا را ته وشوه چې وایا ورته چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی. امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خی. هغه ورته لیکلی راکا منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه اوس تا ورته ځانو نه ښوده زه خو دې سړي ته بې وعدې شو. ټوله شپه یې په جړا تېره کړه د سهار کې وله خوب ورغې څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړې چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړی و. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف رضا یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او واده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم.